درود شریف وایست. اللهم صل على محمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمنو د اذان چې ختم شو او د اذان دعا مې وویله، د هغه چمن سره پر دا کونج الله پاک دا خبره په زړه کې راواچول چې خدای پاک هغه عمل چې زما دی شخصي زما په ټولو ښو اعمالو او خبرو کې او هر ښه عمل یا ښه خبره چې ربه تا قبله کړې ده او تا ته خوښه ده، خدای پاک د هغه ښه عمل او ښې خبرې د قبولیت څخه وروسته چې تا قبله کړې ده یا د عمل قبول کړی دی، د هغه په برکت چې د زما بیان ته کښېني او غوږ نیسي ټوله وبخښه. دا مې په زړه کې الله پاک دا خبر راواچول او دا قدم رااخیستلو کې مې دا دعا وکړله او بیا مې فکر هم د ځان سره وکړ چې د خپلو ملګرو او اشنایانو مخلصینو او شاګردانو ته دا خبره وکړم او په دې کې هېڅ غرض نه لرم، خوند هم دا راکوي چې د قیامت په ورځ په یو ځای کې داسې سر راجمع یو، سر راټول یو. د الله خو لوی دربار دی چې ټوله دنیا الله بخښي، زموږ هېڅ نه کمیږي او په موږ باندې هېڅ نه کېږي، نه زموږ بخښې ته تاوان کېږي. او که ټوله دنیا الله نه بخښله او موږ یې نه بخښلو، د الله خدای ته تاوان نه رسېږي هېڅ. نو ښه دی چې دا پراخ نیت وسي او الله پراخ نیت خوښوي، الله پراخه سینه خوښوي، لوی نیت خوښوي، غټ نیت خوښوي، ښه نیت خوښوي. د اخلاص څخه ډک عمل او خبره رب العالمین ته خوښه ده. نیتونه وکړي چې ربه دا ټوله راوبخښه. ښه دی چې په جنت کې تنها څوک ناست یې چې هلته ساقیان هم ګرځي، غلمان هم ګرځي، د شراب ویالې هم وي، د شیدو دا هم وي، د اوبو دا هم وي. ښه دی چې غلمان او ساقیان او خادمان چې د یوه نفر په خدمت ستړي ښه خوند کوي او که د لکونو انسانانو په خدمت، هلته خو ستړیا شته نه. نو ښه دی چې د ټولې دنیا مسلمانان الله رب العزت وبخښي، زما او ستا ګټه ده، تاوان مو نه دی. ولې که الله رب العزت د ټولې نړۍ مسلمانانو ته د مغفرت فیصله وکړي او د قیامت په ورځ د هغه لوی رب ته جرګه سي چې دا یو څه ضعیف مسلمانان چې په اسلام او ایمان کې کمزوري و ربه دا م راوبخښه، په دا جرګه وننواتو الله رب العزت به رابخښي. نو یو ځای به علما جرګه کوي په قیامت په ورځ، بل ځای به حافظان کوي، یو ځای به قبول سوي بندگان کوي، بل ځای به هغه مخیر حضرات چې صدقات و خیراتونه قبول سوي هلته به جرګه کېږي، راټولېږي به. یو ځای بیا د شهیدانو جماعت او ټولۍ، بل ځای به د غازیانو وي، بل ځای به د مجاهدینو وي، بل ځای به د صوفیانو وي، بل ځای به د اولیاو وي، بل ځای به د انبیاو وي، بل ځای به بیا د علماو د مجتهدینو وي، د تفسیر د امامانو وي، دا ټولۍ وي. ټول الله رب العزت ته وایي دا راوبخښه، دا راوبخښه. یو حافظ به هم راځي وایي ربه خو ستا رسول ویلي وه چې 10 کسه زه بخښم، خو دا او دا او دا راوبخښه. خو ستا رسول ویلي وه او په کتابو کې راغلي وه د هغه ستا بندګانو او ستا د دین خادمانو علماو موږ ته ویلي وه چې قبول سوی عالم چې په خپل علم عمل وکړي 100 انسانان د جان سره جنت ته بیایي. نو خو دا هم دغه یو دی، دا بل دی. که زموږ او ستاسو په دې مرکز کې په 1000 کسانو کې 100 الله قبول کې انشاءالله ټوله قبول دي، دا 100 زر د ځان سره بیایي، زر قبول سوله 1 لک د ځان سره بیایي. الله دا سلسله جوړه کړې داسې ده چې معاذ بنده یو څه خواري نو ته وکاږه، یو څه قدمونه نو راستړي که دا زما د دین د خدمت تر مرکزه پورې. داسې به نو نه کوې چې پر کټ ناست کوریایي توس پښو ته پروت او ګردۍ سلاته وخوره، بخښنه د الله څه غواړي. چیرې کېږي؟ یو څه به قدمونه لړمه کې به بدن کېږي او تڼاکې به پر پښو باندې، پنجې به چاودي او ورغوي به څه چاوده پیدا کوي، نو الله به ته بخښي او د مغفرت اعلان کوي.
او ان شاء الله تعالی د الله دربار ډېر لوی دی، الله به د مغفرت فیصله کوي. نو امام ابو حنیفه رحم الله تعالی چې د خپلو شاګردانو سره ستړی سو، هم په دغه اساس چې د مرګ وروسته شاګردان هغسې غیرتمن و شجاع او د خدمت جوګه انسانان جوړ سوله چې ټولې نړۍ ته مسلمه امت ته داسې خدمت وکړي، د دین په مغز یې پوه کړل او د الهي وحي په مغز یې پوه کړل، د رسول په هر حدیث، د علماو د مذهب امامانو د ټول ملت امت او محمدي امت انسانیت یې پوه، داسې ځانونه ستړي کړل او داسې ستړي سول. نن موږ په بخاري شریف کې دا درس وایه چې علم به ولاړ سي، علم به ولاړ سي، ناپوهي به ډېره سي، را به ښکاره به سي. حدیث شریف کې بلکې راځي وایي علم به ډېر سي. نو یو ځای د الله رسول فرمایي چې علم به ډېر سي، بل ځای وایي یا علم به پورته سي. نو علما وایي د علم اسباب به بیخي ډېر سي. نن مې شاګردان ته وویل نیټ پیدا سو، د دنیا کتابونه دې پکښې کړي. دا اوسنی چې خلک فتوا ځینې غواړي او د ځان لپاره مفتي ټاکلی، چټ جی پی ټي د ملا او د مفتي څه پوښتنه نه کوي، وایي ده ته ورکړي یا لغت چې وي، هر جمله چې هر مسله چې دنیا او آخرت یې ورخراب کړي باره. وایي په چټ جی پی ټي کې داسې لیکلي وه، خو نه کتاب سته نه سړی سته، هېڅ ادرس معلوم نه دی، ته څنګه زده کړې ځینې کوي. دا ټوله اسباب راغلل، دا یوټیوب سو، دا فیسبوک سو، هر څه چې ورکې میاشتې د یوټیوب سره ووهه، سوال ځینې کوه دی شان درته راوړي، میاشتې کلونه اسباب ډېر سوله، مګر هغه علم چې د برکت څخه ډک و هغه ټول سو. د یوه عالم په برکت به پر ټوله ټولنه باندې رحمتونه انوار ویرېدله. څونه ډېر ملایان پیدا سي. زه د شاګردانو ته وایم څونه جلسې د کال په اخر کې وسي که یا خو تاسې شاهد یاست، په زرګونه او سلګونه ملایان فارغه سي چې راووځي یو ملا درک لا بیانوي. څه سوله الله ځینې قبول کړي ځینې نه قبلوي، د ځینو علم ورضایع کړي، د ځینو علم بیا ورګټمن کړي. د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی علم ګټمن کړي رب العالمین، او د امام ابو حنیفه په تربیت او ښوونه او روزنه بیا رب العالمین د امام ابو حنیفه صاحب د شاګردانو علم ورګټمن کړي، ګټور کړي، فایدهمن یې کړي. الله بیا د امام ابو حنیفه صاحب په هدایت او لارښوونه او روزنه باندې د شاګردانو علم ورګټمن کړي. ټول ملت د امام ابو یوسف صاحب، د امام محمد صاحب، د امام ظفر صاحب، د امام کرخی صاحب، د امام طحاوي صاحب او داسې نورو غښتلو علما کرامو رحمهم الله تعالی په برکت ټول ملت د هدایت څخه برخمن سو، ټوله نړۍ ته یې ورسوي. هر ځای چې ګوري یو کتاب چاپ پروت. الله پاک دې دغسې علم را نصیب کړي. د بخاري شریف د حدیث په شرح کې علماو لیکلي وه، وایي داسې علم وکړئ چې هم علم ته وکړې، باب من علم وعلمه، هم ته متعلم و زده کوونکی سي او هم ښوونکی سي. علم به د ځان سره قبر ته نه وړې چې ته ملا مړ سو علم هم ورسره مړ سو، ملا شخص و علم هم ورسره شخص و. داسې کار به کوئ چې ملا چې مړي هم علم یې ژوندی وي. هغه د مدرسې دي قدرمنو. که تاسو مړه سولاست، ستاسو یوه صدقه به د تعمیر په شکل وي، بله صدقه به د کتاب په شکل وي، بله صدقه به د فارغه سوي ملا و حافظ و قاري و مفتي په شکل وي، بله صدقه به د مسجد د برنډې په شکل وي، بله صدقه به د جامع په شکل وي. همدا صدقې دي چې تاسو دلې راغلي دي. تاسې به مړه یاست، صدقات به مو ژوندي، موږ به مړه یو، شاګردان به انشاءالله تعالی خدمت کوي. رب العالمین د کاروانو کښتۍ نه رابندوي، او چې کله بنده سي بیا نو سړی د نعمت په قدر پوهېږي. و چې ډېر څه نعمتونه باره انسان پر سرخان باندې هر څه پراته وي، غوښې هم پرتې وي، وریجې هم پرتې وي، یو څه سلاته مې، یو څه چاټ هم، یو څه برګر مې، چې هېڅ شی نه یې پراته باره وایي کاشکې چې هغه تروه سلاته وایي خوند به یې کړی وای. خو چې ډېرې باره د نعمت په قدر څوک نه پوهېږي. نو امام ابو حنیفه رحم الله تعالی خپل شاګرد ته د خیر توصیه کوي، د خیر نصیحت ورته کوي، وصیت ورته کوي او خبر ورته کوي. نو نسم نصیحت او وصیت د امام صاحب مبارک امام ابو یوسف صاحب خپل شاګرد ته دا دی چې ګوره د دای ښځې سره واده مه کوه چې مخکې بل خاوند درلودی، مخکې بل زوی دغه پلار ولري یا مور ولري او یا لور ولري، در سره اوسېږي. که دې قدرت وس پیدا سو دې ښځې سره واده مه کوه، مګر په یوه شرط چې د دې قریبان به ستا کور ته نه راځي، ورسره ویې که واده. و شرط به دا پرېږدي چې پلار به دې کور ته نه راځي، ورور به دې نه راځي. په ظاهر خدا معنا چې امام ابو حنیفه صاحب خو نو د ښه کار څخه امام ابو یوسف صاحب منع کوي، مګر یا وروسته ورته وایي ځکه چې ښځه که مالداره وه باره یې د دې پلار دعوې شروع کوي، وایي دا مال زما دی زومه، دا پیسې ما ورکړې دي، ورګټلې ما ده، او هر څه چې تا ته درولي دي هغه زما د کوره درولي دي، او د دې په لاس کې چې د زومه خسر باره ورته وایي دا د دې په لاس کې امانت دی، احسانات در باندې اچي، در خپل احسان لاندې راولي.
تر خپلې ګونډې لاندې راولي، تر خپلې سینې لاندې راولي، تر خپلو تتۍ لاندې راولي. هره خبرې چې ته باره کوې وایي ته څه کاره یې؟ و زما لور در واده شوله، زما د لور پیسې وې ما ورګټلې وې، د هغې سره امانت وې، د هغه په پیسو باندې آباد شولې، تا څه درلودلې؟ خو لڅ پڅ وې. دا احسان چې در باندې کوي پام کوه دا شي سره بیا واده ونه کړې. و یوه خبره بله ورته کوي، د دغې ښځې که دې واده ورسره وکړي بیا د پلار کور ته مه ورځه که دې وس ورسېدی. باران د خسر سره ډېر شناخت هم مه کوه، ولې خسر احسان اچوي. د خواشي او د خسر عموما عادت داسې احسان پر زوم باندې داسې مې در سره وکړه داسې مې در سره وکړله. اوس دغه احسان او دا د خلکو چې پر نورو باندې احسانونه کوي، بارانه د هغې ورځ څخه چې تا مرکه ورته کړې ده یا د مرکه درته کړې ده، دغه ورځ څخه احسانات شروع سي د مرګ تر ساعته پورې. د زوم سره مې داسې وکړله، د ده په وسه نه وپره، خو په هوټل کې مې واده ور وکړي، په وسه یې څه نه وپره، خوارکی لغړ لس پس و، لغړی و خوارکی. د 100 کسانو ولیمه او ډوډۍ د واده په وسه نه وپره، خو ما په سالون کې واده ور جوړ کړي. د سیالانو مې سیال کوي، د رقیبانو مې رقیب کوي، او په خپلو کې مې راپورته کوي، د پردو د سترګو خار مې ځینې جوړ کوي. انسان خو د دونه احساناتو تاب نه لري، او پر انسان باندې دونه احسانات که دې وکړله نور یې ور یادوه مه نه بیا. نو نسم وصیت یې دا ورته وکړي، او بیا ورته وایي که دې وس ورسېدی د دې خبرې څخه هم ځان وساته. خپلې ښځې ته د پلار په کور کې د کور سامان مه ورکوه. کوشش وکړه د کور سامان د واده سامان په خپل کور کې ورته برابر کړه. ولې که ته د خپل واده سامان او کور د خپلې کوروالا د دې د پلار په کور کې ور برابر کړې، بیا د دې د کورنۍ تمه نه خلاصېږي. ښه وایي زما لور ته یې دونه شا ورکړله، نو په وسه یې پرده چې چپرکټ یې ورکړي نو خامخا ښه خونه هم ور جوړولی شي. که یو دغه موټر دغه سامان دې وروړی وایي دوه هم په وسه پردي، که دې 15 بلابود توسان ورکړل وایي 10 هم بلابود په وسه پردي، بیا نو خسر باره تمه شروع کړي. امام یوسف صاحب ته خو یې ښې خبرې کړې دي. ګوره هغه د تمې څخه هم پام کوه چې خلک تمه درته ونه کړي، او دم پام کوه چې خلک احسان در باندې وانه چي. شاګردانو دغسې کوئ، سمه ده، مه احسان پر خلکو اچوئ، مه د خلکو څه تمه کوئ. که د نعماني نقشبندي شاګردان یاست د هېچا څخه تمه مه کوئ. جیب ته یې سره مه ګورئ، دا خپل جیب خوله خلاصه کړئ، ملایان سئ ویې ګټئ ورې کوئ، خو د بل چا احسان پر ځان باندې مه منئ، د بل چا څخه تمه مه کوئ. ستاسې استادان دغسې دي، نیکئ تمه. الله اکبر کبیره. شلم وصیت دا دی، ګوره د هغې ښځې سره چې کونډه سوې وي او ډېر زامنان لري او ډېر لوڼ لري، د دې سره واده مه کوه. ولې دا ښځه چې هر څه پیسې ګټي دا د ځان لپاره ذخیره کوي، د خپلو اولادو لپاره یې ټولوي. او امام یوسف صاحب که دې واده ورسره وکړي باره ستا د مال څخه دغسې ښځه غلا هم کوي، باره غلا ښځه شي. ولې امام ابو حنیفه صاحب ورته وایي د زوی یا اولاد پر ښځه ډېر ګران وي تر خاوند، نو باره به ستا د مال څخه غلا کوي، د خپلو اولادو دپاره به یې جمع کوي. د اوله سره له د دې ښځې سره واده مه کوه چې ډېر زامنان او لوڼ لري. ښه خبرې ورته کوي. 21م وصیت دا دی، 2 ښځې په یوه کور کې مه جمع کوه. 2 واده والا ته خبره دلې ناست که نه دي ناست، واجب دی دا خبره. بیا چې ډېر دلایل ما سره نه وایي نو بیا نور دلایل زه بیا ورته وایم. 2 ښځې په یوه کور کې نه سره جمع کوي، مې جمع کوه په یوه کور کې. او که دې یا 2 ودونه مه کوه، که دې 2 هم واده کوئ هغه وخت یې وکړه چې ته ټوله حوایج او حاجتونه د دومې ښځې ورپره کولی سې. هسې مه ورخطا کېږه، په دې ګودرو سمندرو دریاب هسې مه ورګډېږه چې محض دې واورېدل د بل چا څخه پیسې دې راپورته کړلې نو ورګډ شولې. پام به کوې ډېر. الله اکبر کبیره. 22م وصیت واورئ طالب العلمانو، علم طلب به کوې. امام یوسف صاحب ته وایي څوک دی؟ هغه څوک دی قدرمنو چې د ټولو علماو استاز دی، د ټولو فقهاو استاز دی، د ټولو مشرانو علماو امام یوسف صاحب استاز دی، مګر خپل استاز بیا هم شاګرد ټینګ مکلف کوي، قیدونه باندې ږدي، شرطونه باندې ږدي، حد ورته ټاکي، یو اصول یې ورته ایښي دي، د علم طلب به نه پرېږدي، علم به خامخا تلاف پسې کوي. ځې به د دادون د لوړ علم او د دادون د لوړ شان او شوکت سره، د دادون لوړې مرتبې سره بیا هم استاز به خپل شاګرد ابو یوسف رحمه الله تعالی ته وایي علم طلب به نه پرېږدي. شاګردانو چې ملایان سي، اصلي طالبان هغه وخت در څخه جوړېږي چې کله ملایان سي. په طالبۍ کې اصلي د کتاب په مغز څوک نه پوهېږي چې ملا سي باره اصلي طالب سي. خو متاسفانه ځینې طالبان چې ملایان سي اوهو چې باره خبر سو مقتدیانو باندې ټاپې وهي، خبیث ورته وایي، مشرک ورته وایي، بدعتي ورته وایي، غلط ورته وایي، ګناهګار ورته وایي. د قرآن لوی دی، پام کوه پر داخله لاس ونیسه. یو مسلمان ته خبیث مه وایي،
کوشش د تربیه وکړه، د هدایت وکړه. که ته د خپل ټول القاب راواخې لکه د زرین ټکان چې ټوله په دا یوه په کوتۍ کې سره جمع شوي، په دا یو پلاستیک کې یو ټک په ټولو کوې او په یوه خبره باندې ټول وایې یا ټولې خبرې یوه ته کوې. پام کوه، ځان ته متوجه سه. ته به کمزور یې، ستا مقتدي ښه دی. طالب جانه چې ملا سولې په دغه نیت چې زما مقتدي ښه دی، زه بد یم، انشاءالله تعالی مقتدیان سمیږي. او که د اوله سره څخه چپکې سترګې او چپه عینکې دې ورته کښېښولې چې مقتدیان خراب دي زه سم یمه، په دې پوه سه تا لار کږه کړله. د خپل استاذ پر قدم باندې قدم ته نه کښېښوئ، پر هغه لار باندې ته نه ولاړلې، خطا وتلې، د علم د ګټې څخه محرومه سولې. نو د علم طلب کوه. ابو یوسف رحمه الله تعالی اول وار، بیا وروسته حلال مال جمع کوه، بیا واده کوه. امام ابو یوسف صاحب ته لار د ژوند ورښیي. لار یو څه علم چې دې وکړي طلب یې کوه، یو څه مال نو پیدا که، ګزارګۍ و ګزاره سمه که، باره واده کوه. که دې داسې کار کوئ د زده کړې په وخت کې دې د علم د مال طلب کوئ، نو علم در څخه پاته کېږي. دې خلکو ته موږ وایي چې خپلو اولادو د طالبۍ په وخت کې وادونه مه ورکوئ. وایي څه په وکړو، څه په کوې، نو خدایه څومره څه به کړي وایي، څومره دغسې پسې پرېږده چې ښه ملا سو باره واده وروکړه. د دې ځینې طالبان ناست دي. ما پلرو ته ویل کوزدې مه ورکوئ، ورته ویلي مو هم دي، خو کوزدې ور وکړلې قرار په سبقانو کې کمزوري سي، قرار یې نتیجې لږ راوځي، نمرې لږ راوځي، هلته په نورو فکرو کې ډوب سي. امام ابو حنیفه صاحب ورته وایي که دې چیرې د تعلم او د زده کړې په وخت کې د مال طلب وکړئ، بیا نو د علم د طلب څخه عاجزه کېږي، او بیا مال دا ستا شتمني پر تا باندې غلبه کېږي، بیا تا په ډېرو شیانو مصرفه کوي، په نارواو دې اخته کوي، د دنیا په جمع کېدو دې اخته کوي، د ښځو په فتنه دې اخته کوي، هغه مهم کار در څخه پاتېږي، وخت در ضایع کوي، او پر تا باندې اولادونه باره راټولېږي، عیال دې ډېرېږي، باره نو علم در څخه پاته کېږي، د عیال په نفقه به همیشه اخته یې. هغه اصلي مقصود چې علم هغه باره در څخه پاته سو. 22م وصیت یې دا ورته وکړي. 23م وصیت دا ورته کوي په علم باندې مصروفه اوسه همیشه، هغه وخت چې ستا د ځوانۍ اصلي سیزن وي، ستا د ځوانۍ په دې وخت کې په علم باندې مشغول اوسه. مصروفیت د علم څخه بلې خوا ته مه اړوه، ولې په دې وخت کې ستا زړه فارغ وي، ستا وجود فارغ وي، ستا نفس فارغ وي، چې کله دې د ځوانۍ په دغه حساسه شیبو کې علم حاصل کړي، بیا وروسته مال جمع کړه، او بیا وروسته مال تا ته هم راځي. امام ابو حنیفه صاحب امام یوسف صاحب ته وایي خپله مال درته راځي. ولې ورته وایي که چیرې دې په دا ښه ځواني کې د ځوانۍ په امستو شپو ورځو کې تا د علم څخه مخ واړوئ، نو دا دنیا ستا په زړه کې تشویش در پیدا کوي، او زړه دې یوې خوا او بلې خوا ته ځي، ارادې دې بدلېږي، آخر په دې باندې اخته کېږي چې څنګه مال را جمع کړم او څنګه مې واده وکړم. چې علم دې پوره کړي، ځواني دې په علم کې تېره کړل، مال را جمع کړه، واده وکړه. چې ګوره نو ما ته خو ښه خوند کوي، دا خبرې خو ښه خوند را کوي، چې تاسو ته هم داسې خوند در کوي که یا زه خو یې په خوند دا خبرې کوم چې زما سره یې خوند شته. نو خدای پاک دې تاسو ته هم دا خوند در نصیب کړي. او مهمې قیمتي خبرې دي، ملغلرې دي. ستاسو مشران دپاره دا خبر ده چې د علم تلاش همیشه کوئ. دلته د چهارشنبې په ورځ یو څه زده کړه کېږي، یو څه در ښیم، یو څه راوښیم. ته مشر چې راسې ما ته هغه شی راپیاسي، زه باید د مشر عزت وکړم، ور یو شی دې راوښولی. حدیث کې راځي من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. که دې پر کشر شفقت و رحمت ونه کړي او د مشر دې عزت ونه کړي، د الله رسول وایي زما د جماعت نه دی. ته چې راغلې هغه حدیث ما ته راپیاسې، زه داسې ستا قدر کوم، ستا د راتګ څه مې یو څه زده کړله، او چې راته کښېنستل یو څه درته وایم د الله په فضل یو څه راڅه زده کړل. نو راځه، وختونه تېرېږي، کلونه تېرېږي، اخر به د هغه د خپل ژوند څخه بېزاره چې ښه استفاده مې نه ځینې وکړله، ښه ګټه مې نه ځینې پورته کړله. پرېږده د دنیا کارونه دومره ډېر دونه ډېر چې سړی تصور نشي کولی. او ما په وارو وارو درته ویل دي چې د هفتې و د اوو ورځو تقسیم اوقاتو مهالویش جوړ کړي. ورته زما د چهارشنبې په ورځ د 5:05 بجو څخه 1.5 ساعت تر 2 ساعتو پورې زما مهالویش معلوم دی، ټولو ته وایه خبر یې، تا ټوله مشتریان دوکاندار یې، تا ټوله ګراکان په تا خبر دي چې پر 8 بجې دوکان خلاصوه، ټوله در خبر دي همسایګان چې پر 9 بجې بیرته کور ته ځي. دا چهارشنبې په ورځ یې نو ولې دا ګراکان نه خبره چې په دې ورځ به نو ما او تا شناخت نه سره کوو. زه ځمه، راځه زما یو بله دوکانداري شروع کېږي، د آخرت سیزن مې شروع کېږي، د آخرت د ګټې لپاره بازار خلاصېږي. هلته ډېر خریداران سته، ډېر کسان ډېره حصه وړي، ډېر کسان لږ حصه وړي، لږ کسان ډېره حصه وړي. الله دې د ډېرې حصې برخمن کړي موږ او تاسو. الله اکبر کبیره. 24م وصیت ورته کوي د الله څخه بیریږه، امانت سم ادا کوه، خلکو ته نصیحت کوه،
او د خلکو خواص او عوامو دواړو ته د خیرخواهي خبرې کوه. 3 خبرې په 40 وصیت کې د الله څخه وبېرېږه، امانت سم ادا کوه، هر عام او خاص ته د خیر خبرې کوه، د خیرخواهي خبرې کوه. داسې مه کوه چې خپل دې و نو ځان ورسره کبابوې، پردی و نو په زما پڅه. استادانو محترمینو د دې مرکز د پردیو سره هم ځانونه داسې قربان کړي د خپلو اولادو سره. تاجرانو کاروبارانو محترمینو، کم شاګردان چې ستاسو سره په دکانو کې د خپل اولاد سره ځان ستړی کړي، د بل اولاد سره هم ځان ستړی کړي، کسب ورزده کړه، په خبره پوه کړه، رخصت یې کړه پلاړ دي. دا د یو کامل مؤمن علامه ده چې هم به د الله لپاره خیر خوایي، هم به د رسول لپاره، هم به د مسلمانانو د ائمه او مشران لپاره وي، هم به د مسلمانانو د عامو خلکو لپاره خیر خوایي. د الله لپاره به مؤمن څنګه خیر خوایي؟ د الله احکام به ژوندي ساتي. د رسول لپاره به څنګه خیر خوایي؟ د الله د رسول ارشادات او سنت طریقه به ژوندي کوي. د مسلمانانو د امیر لپاره به څنګه خیر خوایي؟ او مؤمن هغه ته به د خیر خبرې کوي، د خیر لار ورشي. د داوس وخت مشر امیرالمؤمنین شیخ صاحب ته به علما د خیر لار ورشي. او د عامو لپاره به مؤمن څنګه خیر خوایي؟ عام ولس ته به د خیر خبرې کوي، د شر نه، د فساد نه، د ناامنۍ نه، د امن او د خیر او د حق خبرې ورته کوي. 25 وصیت امام ابو حنیفه صاحب نصیحت امام ابو یوسف صاحب ته داسې کوي، دا نو ډېرې زورورې خبرې دي. دا ولا تستخف بالناس، په خلکو پسخند مه وهه، خلک سپک مه بوله. ټول خلک درانه خلک دي، ټول د وقار او د عزت څښتنان خلک دي، ټوله قدرمن خلک دي او ټوله د عزت خاوندان خلک دي، ټول درانه ولسونه دي. په خلکو پسخند مه وهه. ووقر نفسک، د ځان عزت هم کوه، ووقرهم، د خلکو عزت هم کوه. طالبي باید تا ته اجازه سره درنه کړي چې د یو چا پسخند ووایي. طالب که پر چا وخندله په دې پوه سه چې علم مې ګټه نه درته کړې. ملا که پر چا وخندل په دې پوه سه چې ملای ګټه نه درته کړې. د چا پر ټیټه ملا، د چا پر چوکو سترګو، د چا په پیته پزه، د چا پر کشنۍ سترګو، پر غټه پزه، پر غټو وژو، پر هیڅ اندام، په هیڅ صورت کې مه خانده، پسخند مه وهه. ولا تستخف بالناس. الادب المفرد کې امام بخاری رحمه الله تعالی حدیث را نقل کوي، که دې د چا پر عیب باندې وخندله او په چا دې پسخند ووهه، د حدیث مفهوم دا دی الله رب العزت به په ژوند کې په هغه عیب باندې تا اخته کړي. په ژوند کې ګوره پام کوه، تاسې خو د لې راځي، په هېڅ چا پسخند مه وایي، عزت یې کوئ. ولا تکثر معاشرتهم، د خلکو سره راشه درشه هم ډېره بنده کړه، مګر و که خلکو بیا راشه درشه در سره کوله په اندازه یې وکړه، د هغوی سره په اندازه راشه درشه وکړه او در سره کوله یې نو د دین مسلې ورته بیانوه. او بیا خبر ورته کوي که خلک درته رالل راشه درشه د سره ډېره کړله، که د خلکو کې د دین رغبت او شوق و، دوی د دین په مسلو اخته کېږي او دین ته مخه کوي. او که چیرې خلک د علم خاوندان نه و، اهل یې نه و، او د علم په مسلو باندې نسوی اخته کېدلی، بیا د علمي مسلو په څېړنو باندې ستا سره محبت کوي، وایي دا ښه سړی دی، ښه خبرې کوي، در دې چې مجلس ته یې ورسو. الله اکبر کبیره. 26 وصیت بیا ورته وایي د عامو خلکو سره که دې خبرې کولې د دین خبرې کوه، ولې عام خلک په تا پسې کېږي، که د دین خبرې وکړلې نو د دین په خبرو پسې کېږي، او که دې نورې خبرې وکړلې بیا عام خلک ستا څخه نورې خبرې زده کوي. 28 وصیت دا ورته کوي که څوک درته رالی د کومې مسلې پوښتنه چې درته کوله د هغه سوال جواب ورکوه، بلابود جوابونه مو ورسره ګډوه. که دې بلابود د ده د سوال څخه بلابود جوابونه ورکړله، د دې سړي باره سوال ورک سو، په تشویش کې دې اخته کوي، سودا دې ورته پیش کړه، سودا دې ځینې جوړ کړي. موږ د دې تخصص په درس کې چې کله د علماو د مولایانو ته د افتا کورس وایو، د افتا طریقه ور زده کوو، مفتیان کېږي، بیا دا خبر ورته کوو چې تا څونه سوال درڅخه وکړي، هغوی جواب ورکړه، د اټکل له مخې جواب مه ورکوه، دا مه ورته وایه که دا سوال نو دا جواب دی، که دا سوال نو دا جواب دی، یو جواب ورکوه. عامي سړي ته که یې 2 جوابونه ورکړله بالا تشویشناکه سه، وایي دا 2 مسلې شوې. او سودایي ته که یې 2 جوابونه ورکړله 3 سودا دې ورته پیدا کړله. علماو لیکلي که سودایي درته رالی پوښتنه یې وکړله ورته ستا دا هېڅ شی نه دي پېښ، که یې وویل چې ما لمونځ سم نه دی کړی ورته تا سم وکړي، که ویل چې ما بیخي 10,000 وار طلاقونه ویلي ورته تا نه دي ویلي نو تا کله وویل، وایي دی وایي ما ویلي یا خو تا نه دي ویلي، بس دا علاج دی. که تا ورته وایي چې 10,000 وار دې طلاق ویلي، اوه دا خو 10,000 واره ښځه در باندې طلاقه ده، خو 10,000 وار دې باره 10 لکه وارې کړله، وارکۍ نه بدېږي. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي. 28 وصیت او نصیحت دا ورته کوي، وایي ابو یوسفه که 10 کاله پرله پسې نه دې کسب درلودی، نه دې ډوډۍ درلودل، نه دې ګوله درلودله، خو د علم څخه به مخ نه اړې،
که 10 کاله دغسې فقیر او مسکین ګرځېدلی، هېڅ یې دې نه درلودل. د علم څخه مخ مه اړوه. ولې؟ فإنک اذا اعرضت عنه، که د علم څخه مخ واړوئ، کانت معیشتک ضنکا، الله به سخت ژوند در باندې راولي. د ملایان چې یوه نه دوې کېږي، خو دا خطر دی. نو پیسو ته چې لاس ور واچوي، بلا علمي سلسله یې پرېږدي، ګرد عمر یې تاوان کړي. نو که یې درواغ شروع کړله، چم یې شروع کوي، خلک یې خطا ایستل شروع کړه، که یې پیسې ډېرې کړې مناخ. او 29 وصیت دا دی کوي، وایي هغه کسان چې ستا څخه درس زده کوي، امام ابو یوسف صاحب ته وایي 29 وصیت دا دی چې ستا څخه زده کړې کوي، هغه د ځان لپاره زوی وبوله، د ځان اولاد یې وبوله، او داسې وبوله لکه خپل زامنان. ته چې د خپلو شاګردانو سره د زوی و د اولاد په رقم ګزاره وکړې، په دوی کې د علم شوق اضافه کېږي، پیدا کېږي. او 30 وصیت قدرمنو امام ابو یوسف صاحب ته امام صاحب دا کوي، ګوره پام کوه د خلکو سره، او هغه کسان چې په بازار کې بې ګټې ګرځي، ناحقه بېکاره ګرځي، پر دنیا یو کار نه لري، د هغو سره ډېرې خبرې مه کوه، ځان مه ورسره اچوه. ولې که دې ځان د دا بېکاره خلکو سره واچوئ، ستا وجاه، ستا دبدبه، ستا عزت، ستا هغه سنګیني ټوله ختمېږي. دا چا سره قدرمنو ځان مه اچوئ په خبرو کې. ډېر کسان کوشش کوي جنګ در سره وکړي، ډېر ناکه بیابي در اړوي. د چا سره کوشش کوي، هغه بد و ویران و بیکاره خلک نه دي چې پر دنیا نه خپل عزتمن وي، نه کورنۍ عزتمنه وي، نه بل چاته د عزت په سترګه ګوري. د هغو سره ځان مه اچوه. بلکې امام ابو یوسف صاحب ته دا وایي مناقشه مو ورسره کوه، خبره مو ورسره پیچه. خبره درته وکړه ورته صحیح دی، که په یوه خبره قناعت در سره وکړي ښه دی، 2-3 مو ورسره پیچه. او 31 وصیت دا ورته کوي، وایي ابو یوسفه که څوم باچا وي، ناست وي، حاضر وي، د حق خبره تا کوله، دغه شرمېږه مه، حق خبره وکړه. هر چاته چې د حق خبره کول، که څوم باچا یې، خو ځینې شرمېږه مه، ورته ویې کړه. 32 وصیت او نصیحت چې امام ابو حنیفه صاحب ورته کوي، امام ابو یوسف صاحب ته هغه دا دی، ګور د خپل ځان لپاره په ډېرو په عباداتو باندې مه خوشحاله کېږه، راضي کېږه مه چې ما څونه عبادت وکړي. او عجبه خبر ورته کوي، وایي ځینې کسان خو داسې تا ډېر عبادت کوي، که ته به د خپلو 2 4 5 6 10 رکعتو خوشحاله سې او راضي سې، بل څوک خو ته بیا تا ته ګوري، وایي د کم لمونځ وکړي. چې کله ستا پر عبادت باندې د ده بېباوري راغله، ستا څخه یې شوق کم سو، ستا څخه باور پورته سو، ستا څخه اعتماد پورته سو، او بیا ستا په باره کې د دوی د عقیده جوړېږي. وایي دغه ملا و د طالب ته خپل علم ګټه نه ده کړې. ولې چې ګرد عمر موږ ته ګورو، دی نه دعا کوي، نه نفل کوي، نه یو ځای موږ پر دعا ولیدی، نه پر نفل ولیدی. نو پام کوه په خپل عبادت باندې خوشحاله کېږي چې ما څونه رکعتونه وکړله، بلکې کثرت د عبادت پر راولي، ډېروالی د عبادت پر راولي، نو خلک بیا تا ته عقیدتمند کېږي. او که تا لږ عبادت کوي، نو تا ته به لږ علم ډېره ګټه ونه کړي، هغه خلکو ته چې ناپوه دي، هغه ناپوهي و دوی ته ګټه وکړله، ګټه یې دا ده چې ستا څخه باور پورته سو. الله دې په ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین دې د امام ابو حنیفه صاحب برکات، د ده مبارک د شاګردانو برکات په موږ او ناس مجلس کې راولي. دا مبارک خلک دي او دا مبارکې خبرې دي، او د مبارک ځای کې ناسیس د مبارکو خلکو طالبانو، ضیوف الرحمن، د رحمان ذات مېلمانه دي د طالبان. که پر صحیح لار باندې ولاړله، دا نور په مېلمستیا کې په مېلمنو کې ادرانه مېلمانه دي. بیا هغه مېلمانه دي چې ملایکې دعا ورته کوي، او په اوبو کې مایان دعا ورته کوي، په بر او بحر په وچه او لنده کې ټوله مخلوقات دعا ورته کوي. تاسې د هغو سره په مجلس کې ناست یاست، او بیا په مبارک ځای د الله په کور کې د عبادت په ځای کې ناست یاست. الله حتما رحم کوي، خامخا رحمت پر موږ او تاسو کوي. رب العالمین دې پر موږ او تاسو ورحمېږي. الله دې زموږ او ستاسو مړه او ژوندي ټوله راوبخښي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب تم مجلس قبول کې ربانی ورحمېږي، ګناهونه مو د غیب په ستا په فضل تره معاف کې، په رزق مو ستا په فضل او ستا د خدای پورې برکت ته راواچې، د حلال رزق څښتنانو خاوندان مو کې. رب العالمین په خپلو اولادو مه ستړي کوه. خدای پاکه زموږ اولادونه زموږ د زړو او د سترګو قرار وګرځوه، زموږ د زړو او د سترګو یخوالی وګرځوه. رب العالمین ستا د رسول صلی الله علیه وسلم پرې او ستا د ټولو انبیاو پرې او ستا د ټولو صالحو او ښو بندګانو پرې حاضر مجلس ټوله ته وبخښه. زموږ او د دې اصول او فروع ټوله ته وبخښه. د قیامت په ورځ مو د انبیاو په صف کې ته راپورته کړه، د اولیاو او صدیقینو، شهدا او صالحینو په صف کې مو ته راپورته کړه. په
په دې دنیا کې مو د هر ډول ناروا او شر او ظلم څخه ته وساته. خدای پاک په وجود کې مو د هر ډول مرضی څخه ته وساته. که به ناس کسان هر ډول مرضی ونه جوړي لري، رب العزت روغتیا ته په نصیب کا. په هسپتالو او شفاخانو کې مریضانو ته عاجله شفا ورکا. رب العزت پورونه متر ادا کا. د ستونزو مشکلات څخه متوساته. د افغانستان او افغانانو خواص او عوامو حفاظت او ساتنه توکا. د دې مبارک اسلامي نظام حفاظت او ساتنه توکا. د مبارک اسلامي نظام قائم او باقی و دائم تولره. رب العالمین د ټول ارمانو څخه جایز او روا ارمانونه دي برخمن وکا. خدای پاک په دنیا او آخرت کې موږ د عصیت صالحانو سره یو ځای کله کوي چې دی یو ځای کړیو. خدای پاک په جنت الفردوس کې مو د خپل ټول اسلاف او د خپل خلف او سلف سره د یو ځای کله کوي چې دی یو ځای کړیو. خدای پاک د مفسرین او محدثین او اولیاء او فقها او ارواح ته ثوابونه د دې مجلس ورسوه. د ټول انبیاء او ارواح ته ورسوه. د رسول او روح ته ورسوه. د اهل بیت او ارواح ته ورسوه. د عشره او مبشره او خلفاء او راشدون او ارواح ته دې ثوابونه ورسوه. د صحابه او تابعین او تبع تابعین او ارواح ته ورسوه. د غازیانو او شهدا او صالحینو د مجاهدینو ارواح ته ورسوه. زموږ د حاضر مجلس و ټول نږدې او لرې خپلوانو ارواح ته د دې مجلس ثوابونه ورسوه. د دې مدرسې او د دې جامعې مخلصینو مزګزارانو شرکت کوونکو محبت کوونکو خدمت کوونکو د دوی او د دوی قریبانو ارواح ته د دې مجلس ثوابونه ورسوه. خارج کې کسان چې د خپل افغانانو سره مرسته کوي، داخل کې د افغانانو سره مرسته کوي، هر هیواد چې رب العالمین زموږ سره مرسته کوي او مسلمانان رب العالمین د دې مجلس ثوابونه ټول ته ورسوه. خدای پاک د لږ عبادت د لږ خدمت تر څخه قبول کړه او تر څخه راضي سه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.